السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاست. موږ هم الحمدلله ټول روغ او جوړ یو. انشاءالله چې دا نوی کال مو په خیر او خیریت سره شروع کړی وي او دا کال تاسو ټولو لپاره نیکمرغه ثابت شي. امین. زموږ د نوی کال پیل 2020 سره وشو. دا چې ولې نو دا ولاګ تر اخره وګورئ نو تاسو به هم پوه شئ. راځئ چې دا ولاګ په ګډه سره شروع کړو. لکه هر کال هم د نوی کال په شپه مورجانې کره لاړو، ځکه چې په سبا یې رخصتي وه او د نوی کال شپه هم وه، نو موږ وغوښتل چې دا نوی کال په ګډه سره ولمانځو. لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ نو خورکۍ مې یو ډېره خوندوره شوله پخه کړې وه چې دا موسم سره سم صحیح برابره وه، ځکه چې په دا ورځ ډېره یخه وه. د شولې منځ کې غوښه ریشه کړې وه او قرتې هم مږلي وو او په سر مو ورته بیا زیر غوړي واچول، نو خوند یې لس چنده شو. او مورجانې مې بیا یو ډېره خوندوره بریاني هم پخه کړې وه. بیا مو نو ټولو لاس په لاس کړ، ډوډۍ مو زر تیار کړ او په ګاډه مو سره نوشجان کړ. ورسره نو اول د خوشحالي خبر دا وه چې وراره مې پیدا شو، ولې دا چې په دې شپه شفاخانې کې مو د ورتګ او لیدلو اجازه نه درلوده، نو ځکه موږ ورنغلو او د دې پر ځای مو د وراره خوشحالي د پټاخیو الوزولو سره ولمانځله. دا چې تیار د نوي کال شپه وه، نو دا ډار هم نه و چې چاته مزاحمت ونه کړو او مشکل جوړ نه شي. د مورجانې مې د کور بام نه هر څه دومره ښایسته ښکارېده، نو ټول لاړو هماغلته او هر ځینه مو د پټاخیو لیدنه وکړه. یو څه مو خپله والوځولې او یو څه مو د نورو ولیدلې. همدې سره مو نوی کال شروع شو. او بل د خوشحالۍ خبر دا و چې یو ورځ بعد بیا خورزه هم پیدا شوه. بیا نه لاړم چې دواړه وګورم. دوستانو تاسو وګورئ دا وړې چاچۍ څومره ښایسته ښکاري. زما د ماشومانو دا ګوته چې کلک نیسي ډېر خوښیږي او عموما دومره واړه ماشومان مې بیخي ډېر خوښیږي. د اکثره خلکو ماشومان د 4 یا 6 میاشتو نه بعد خوښیږي، ولې زما چې نوی پیدا شي همدا وخت ډېر خوښیږي او خوند راکوي چې ټوله ورځ غېږ کې ونیسم. د خور او ورور بچیان خواصې هم داسې وي لکه خپل. ما ته خو د ټول ډېر ګران دي او خپل د دوی اولاد کې راته هیڅ فرق نه ښکاري. دا کوم هسپتال کې مې چې خورزه پیدا شوې وه، د دې اتاق نه مکمل وي یا نه داسې ښایسته ښکارېده. خور ته مې وویل چې ښه به دې ساعت تېر وي او زړه به دې نه تنګېږي، ځکه چې داسې یو ښایسته ویو لرې. ورپسې نو لاړم چې وراره ګل مې هم وګورم، تر څو هلته رسېدم. لږ ناوخته هم شوه، ولې ژمي کې دا مشکل وي ډېر زر تیاره کېږي. د شفاخانې وزټینګ هاوس هم همدا 4 نه تر 2 بجو پورې و، هغې نه مخکې د تګ اجازه نه وي. یو ساعت مې وراره سره هم تېر کړ، ډېر خوند یې وکړ. په سبا یې نو ورېنداره مې کور ته راغله او خور مې لا شفاخانې کې وه. نو ما وویل چې لږه چاوه او شیره ورته جوړه کړم. نو اول مې چاوه جوړه کړله، د دې دپاره مې یوه ټوټه ادرک واخیسته، سپین مې کړ، بیا مې میده کړم. دا چې څومره وړه میده شي هماغومره زر اوبه یې خوند اخلي. د دوی به زه یو جدا او تفصیلي ویډیو هم شریکه کړم هغه خلکو دپاره چې فقط غواړي ریسیپي وګوري. ورپسې بیا یو دیګ په منقل کې ایښودله او 1 لیټر اوبه مې پکې واچولې. بیا مې همدا میده شوي ادرک، لږ دارچیني او 2 پاکټه تور چای هم واچولو او یو څو دقیقو دپاره مې جوش کړلو. مونږ شین چای سره هم دا چاوه جوړوو، ولې اوس هوا یخه ده او تور چای ګرم وي، نو دې دپاره مې تور چای نه جوړ کړ. بیا پکې یوه ټوټه ګوړه هم واچوله. دا مې بیا تقریبا 2 دقیقو دپاره ښه جوش کړ او تر هغې مې بیا د 1 پیالې په اندازه چهارمغز په مکسر کې واچول او میده مې کړ. دا باید بیخي ډېر هم میده نشي، لږ باید غټ پاتې شي، داسې بیا ښه خوند کوي.
او د څښاک اصلي مواد همدا چهارمغز وي. نو چهارمغز چې څومره ډیر وي همدومره ډیر خوند کوي. اوبه مې چې ښه جوش که بیا مې دا چاڼ که چې د ادرک او چای ترې لرې شي، ځکه چې دا بیا څکلو وخت کې مزاحمت کوي. دا مې چې چاڼ که بیا مې دوباره همدا دیګ کې واچولو او میده شوي چهارمغز مې هم پکې ور اضافه که. بیا مې نیمه وړه قاشقه هیل هم پکې واچولو او تقریبا 15 دقیقو دپاره نور هم جوش که چې دا چهارمغز هم نرم شي او دا څښاک اماده شي. دا مې بیا یو چاینک کې واچولو. دوستانو دا یو ډول داسې څښاک دی چې عضلې او د ملا درد دپاره هم ډیر ښه وي او ژمي کې لا ډیر خوند کوي. بعضې خلک فکر کوي چې دا یوازې ښځو دپاره وي، ولې داسې نه ده. هر څوک کولی شي دا وڅښي ځکه چې دا ګرمایښت لري نو عضلات نرموي. دې نه بعد مې بیا لږه شیره هم ورته جوړه کړله چې دا شیره هغه میندو دپاره چې ماشومان ته شیدې ورکوي ډېر ښه وي او اول ورځو کې لا ډېر ګټوره وي. دپاره مې اول یو دیګ کې 2 غټې قاشقې په اندازه زیړ غوړي واچول او پرې مې ښودل چې ویلې شي. ورپسې مې بیا 3 قاشقې اوړه هم واچول او دا مې همداسې مسلسل ښورول تر څو اوړه رنګ بدل کړي او سره شي. اوړه چې په دغه اندازه سره شو بیا مې پکې 1 لیټر اوبه هم واچولې. بیا پکې یو ټوټه ګوړه هم واچوله. د ګوړې پر ځای بوره هم اچول کیږي، ولې کوم خوند چې ګوړې کې وي هغه بورې کې نه وي. بیا مې پکې د نیمې قاشقې په اندازه هیل، له کورکمن او د نیمې پیالې په اندازه میده شوي چهارمغز هم واچول. دا مې دوباره جوش کړ. دوستانو دې څښاک ته آیا تاسې هم شیره وایئ که تاسو یې په بل کوم نوم یادوئ؟ بعضې خلکو نه ما لیټي اورېدلې، ولې لیټي داسې نه وي. لیټي د حلوا په شکل جوړیږي او موږ همدې ته شیره وایو. او دا چې تاسو ورته څه وایئ نو کامنټ کې حتما راته ولیکئ. بیا مې پکې لږ زنجفیل هم واچولو او دوباره مې تقریبا 15 نه تر 7 دقیقو دپاره جوش کړ. بیا نو دا هم تیار شو. دا مې ټول پیک کړل او لاړم دوباره هسپتال ته. همدې سره دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوي مو وي. زما وراره خورزه او موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. په ځان هم ډیر خیال ساتئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.